بس فضیلت یې دا دی چې نبی علیه السلام یې څوک په شپه ورځ کې 100 وارې لا اله الا الله ووایي، به د ورځ د قیامت د 14 سپوږمۍ په شان داسې مخ به وي، داسې مخ به راپورته کېږي. نو د هغه 100 وارې تعداد چې پوره کوي نو دغه اجر ورته حاصلېږي، اضافه باندې اضافه اجر دی. نبی علیه السلام وایي چې لا اله الا الله ویل هر وخت ویونکي ته نفع ورکوي، که یو وار یې وایې که هر څو وار یې وایې، خاص کر چې کوم خلک یې په معنا او په مقصد پوهېږي هغو ته ډېرې نفع کوي. د کلمې بې شماره فضایل دي، دا تر ټولو نه بهترین ذکر دی، دې نه بهترین ذکر نشته. دا د دعوت کلمه دی، ډېره اعلی کلمه دی، نو دې فضیلتونه بې حسابه دي. دا ښه عمل دی چې کوي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.